سحر نه ماښامه پورې دنیا 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 مزدوري کته مزدوري برا دیاړي کته دیاړي برا ریال لا ډالر راغی روپۍ لاړه ته به قرآن سحر نه ماښامه پورې فیسبوک ګوري دی به څه قرآن سحر نه ماښامه پورې ته واټسپ کې ګوتې وایې ته به څه قرآن واورې سحر نه ماښامه پورې ته ټیک ټاک کې دی ته به قرآن واورې سحر نه ماښامه پورې په نیټ کې پردی جنکۍ کته د پردو جنکو سره خبرې اورې ته به قرآن واورې الله سبحانه وتعالی قرآن کې څه وایي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دا خیست آیت او دا تلاوت او دا پسلی بوچ کی دی اوریدو تا بسرنی کی زده نمانم و منمی پا یو حال کی چی کل پسلکی نوری جاہی برتی بیا منم سار نه ماښام پورې فیسبوک ګوري دی به څه قرآن ښه سپینې سپینې درته او که پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي سحر نه ماښام پورې ته واټسپ کې ګوتې وایې ته به څه قرآن واورې مړه سحر نه ماښام پورې ته ټیک ټاک کې دی ته به قرآن واورې سحر نه ماښام پورې په نیټ کې پردی جنکۍ کته د پردو جنکو سره خبرې اورې ته به قرآن واورې سحر نه ماښامه پورې دنیا 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 مزدوري کته مزدوري برا دیاړي کته دیاړي برا ریال لا ډالر راغی روپۍ لاړه ته به قرآن واورې قرآن سره اورېدو سره محبت هله ډېرېږي چې ته دې له وخت ورکې او چې کله د ته موقع میلاویږي قرآن اورې کار کې ګاډي کې کور کې هر ټیم قرآن اورې الله به دې داسې ژوند بدله درکړي که نه چې حیران به شې ورته او چې چا ته قرآن یادي نو هغه ته پکې دا فایده هم ده چې د قرآن مراجعه وسره هم کړي او بله فایده سبحان الله دا ما په خپله تجربه کړې ده خپله تجربه وه لکه د ډېرو علماو تلاوت واورو د قاریانو د هر یو تلاوت چې اوري هغه جدا اثر کوي کیدای شي د هغه په هغه اواز کې چې تا اورېدو هغه فایده ته راونه باسي په سوچ او فکر سره کومه چې د بل په اواز سره راوباسي او د هغه کې به جدا اثر دی کې جدا بیا د بل دی کې جدا او د بل دی کې جدا او بیا د شي نږدې وخته پورې زموږ په کورونو کې به زنانو هم دا خبرې کولې سپین ږیرو به هم دا خبرې کولې د مکې د خصوصا دوه درې امامان د حرم دا به پېژندو شیخ سدیس او شوریم او مدینه کې شیخ حذیفي او دا نومونه به وي اوس دا نوي امامان چې راغلي تپوس نه کوي چا نوم پکې یاد دی خبره مې څنګه ده غلطه زما تاسو نه تپوس کوم تاسو ته هم نه یاد بدګماني نه کوم دې به ته پکې نه یاد حرم کې کم امام حرم مدنی کی کمی پتہ نشتی عالم اسلامی کی مشهور قاریان څوک دي اس پتہ نشتی غریب اوریدلی نه دي ګنې اوس ماله یو کس خپل موبایل لوري اوس په دې موبایلو کې دا سیستم راوته دی ښیي چې د موبایل څومره استعمالي لوري شي او اوس یې راوړم چې ته په 24 غنټو کې 100 غنټې ته استعمال کړی اوس به تاسو عجایبات وینئ او بیا هم تا ته وایم او ما له جواب راکړه ښه یقیني او ښه د زړه نه به جواب راکړې د الله د یېرې نه ته په 24 غنټو کې څومره قرآن اورېدلی او دغه موبایل دی راوړه د سیټینګ ته ورشه ویې ګوره چې تا په 24 غنټو کې څومره موبایل کتلی او بیا په خپله کښېنه حساب وکړه ته ماشوم نه یې چې نه پوهېږي په خپله کښېنه حساب وکړه چې ته کوم طرف ته راوړې ستا به اخر څه نتیجه راوشي